بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفې او تعویض ټیوي کتونکو یو ځلې بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوې وظیفې سره حاضر شو. دا وظیفه هم خصوصا د هغې وروڼو او د هغې خویندو دپاره راوړې ده چې هغوی د دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی وي. بعضې کسان شیطاني صفت والی، نو د شیطاني صفت والا دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی دی. شیطاني صفت والا دشمن دې ته وایي چې هره ورځ ورته څه ناڅه بهانه جوړوي، څه ناڅه فتنه ورته جوړوي. کله یو خبره بهانه کوي او هسې بې سرې په عذابوي، کله بله خبره بهانه کوي او هسې بې سرې په عذابوي. نو نن د هغه وروڼو او د هغې خویندو دپاره وظیفه ده، نو که دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړې نو الله جل جلاله به هم د دغې شیطاني صفت والا محفوظ ساتي، د دغې دشمن نه به هم الله محفوظ ساتي. او دغه شیطاني صفت والا دشمن خو پرېږده، که روزانې په پابندۍ سره کوئ نو د هر قسم فتنې، شرونو او فسادونو نه به هم الله جل جلاله محفوظ ساتي. نو هغه وظیفه ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده. د ټولو اول نمبر به 5 واړه وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ، یو خبره. دویم چې کله د لمانځه دپاره اودس وکړئ نو د لمونځ نه مخکې او د اودس نه پس، یعنې چې څنګه اودس وکړئ د هغې نه پس به 3 ځله درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس به 3 ځله آیات الکرسي ووایئ. د آیات الکرسي نه پس به 3 ځله دوباره درود شریف ووایئ. او بیا به دغه په خپلو تلو باندې شوف کې یا کف کې او داسې انداز کې شوف وکړه چې د ستا د خولې د لاړو دا کم ذرات دي چې دا په دې تلو باندې ورشي. او بیا هغه لاس راواله په مخ باندې هم تیر کا او په ټول بدن باندې تیر کا، نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره د هر قسم شیطاني صفت والا دشمن چې وي د هغه نه به د رب العالمین محفوظ ساتي. او یوازې دغه شیطاني صفت والا دشمن پرېږده، یعنی الله رب العالمین به د تمامو فتنو نه محفوظ ساتي. نو یو ډېر زبردست عمل دی، هر سړی یې کولی شي او هر سړی د دې نه پیدا غشتی شي. که ستاسې کلي ګاونډ وغیره کې هر چاته داسې حاجت وي نو هغوی ته هم دغه وظیفه تاسو ښودلی شئ.